د پاکستان پښتون سیاستوال افراسیاب خټک ولې افغانان ډیر سخت خوشحاله کړل او زړونه یې وګټل؟ د افراسیاب خټک خبرو د افغانانو زړونه ګټلو ترڅنګ بیا پاکستان ریاست او طالبان ډیر سخت غوسه کړي دي. افراسیاب طالبانو ته د افغانانو او افغانستان په هکله څه ویلې؟ دلته یې په ویډیو کې له موږ سره وګورئ. قدرمنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو پخیر. افراسیاب تل د افغانستان د خیر او ښېګڼې لپاره خبرې کړې دي او واقعا چې یو پوه او تکړه سیاستوال ده. دا ځل یې د افغانانو په سر له طالبانو سره ونیول. خټک وایي افغانستان کې د جګړې جواز ختم شو، په افغان وژنه ګیډه مه مړوئ. د خیبر پښتونخوا مخکښ سیاستوال افراسیاب خټک ویلي د امریکا او طالبانو د تړون په لاسلیک افغانستان کې د جګړې جواز ختم شوی ده. د افغانانو په وژلو دې اوس څوک کاروبار نه کوي، پیسې دې نه ګټي او ګیډې دې نه مړوي. د خټک په خبره په یمن کې جګړه ودرېده، نو په افغانستان کې ولې نشي درېدای؟ هغه غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دې افغانستان کې د طالبانو له لوري روان تاوتریخوالی ودرېږي. خټک تر دې وړاندې هم افغانستان کې د طالبانو جګړه مطلق ناروا بللې وه او دغه ډله یې د افغان هویت په محوه کولو تورنه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې تازه طالبانو پر افغان ځواکونو خپلو بریدونو ته زور ورکړی ده. د خټک خبرو ته تر اوسه طالبانو څه نه دي ویلي او د خټک دغه خبرو افغانان یو ځل بیا د لر او بر پښتون نارې احساس وکړ. د افغانستان جګړه نامعلوم مسیر خواته روانه ده. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو له امریکا سره تړون امضا کړ. نه امریکایان په طالبانو باندې ډز کوي او نه طالبان پر امریکایانو باندې، خو افغان وژنه ښه په درس کې روانه ده. نو دا عام خلکو ته جوته شوه چې جنگ د اسلام هم نه ده، ځکه چې د ځمکې په سر نن سبا د افغان نه بل قوي مسلمان نشته. نو اوس بیا ولې وژل کیږي؟ له دې معلومیږي چې جنگ د ګاونډیانو ده او د خپلو منافعو او ګټو لپاره غواړي چې پښتون ختم کړي. دا خو به یې هیڅکله پوره نشي او ګور ته به یې ورسوي. درنو لیدونکو، تاسو د افراسیاب خټک ته څه نظر لرئ؟ له موږ سره حتما په کمنټ کې شریک کړئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو سره حتما لایک کړئ. تر بل ویډیو مو په لوی رب سپارمه.